دوستانو د افغان کډوالو سره ډیر زیاتې سوی دی فارم د کوټې ښار په پښین ضلع کې هغلته د افغان کډوالو چې کوم کورونه دي هغه دوی ړنګ کړي دي او باقاعده هغوی ته اعلانونه کیږي چې ولاړ سي له دې ځایه او د یو کلي یوه ویډیو دا ډېره دردونکې ویډیو یقینا ما وکتله ما زړه ډېر پرې درد وکړی یاره ستا بیخي انسانیت نشته راځئ دغه ویډیو وګورو چې هلته ښځې پولیس یې هم وروستلي دي له کورونه نه افغان کډوال راوباسي او خپل وطن ته ډیپورټ کوي نو دغه ویډیو وګورئ دا څو کلیپان دي ډېر افسوسناک کلیپان دي تاسو دغه وګورئ د افغان کډوالو سره ډېر زیاتې روان ده دا وخت د پاکستان ګورنمنټ دا اعلان کړی دی د افغانستان د خلکو دپاره چې تر سبا ماښام پورې و دوی ته مهلت دی که تر سبا ماښامه پورې تاسو خپلې روانګیان نه وتلې او ستاسو خلاف قانوني کاروایي کېږي یو ضروري اعلان واورئ د سبا ماښامه پورې د افغانستان چې کوم مهاجرین دي هغه د خپل وطن ته روانګیانې کړو او که د سبا ماښام پورې دوی ته مهلت دی که چېرې دوی روانګیانې نه کوي بیا د دوی خلاف قانوني کاروایانې شروع کېږي ضروري اعلان